ټولو خویندو او ورونو ته سلامونه وړاندې کوم. ټولو خویندو او ورونو ته ډېره مبارکي وایم د زړه څخه. د علي وزیر رور ضمانت وشو. یو څو ورځې مخکې موږ ټولو یې غږ اوچت کې. ما یې غږ په دغې خاطر اوچت کې چې زما پښتون دی، زما پښتانه په هر ځای کې ځورېږي. ولې چې موږ پښتانه ځان ته حق غواړو نو موږ خلک د یو ښه ژوند دپاره نه پرېږدي. زه د کوم ملک خلاف نه یم چې کوم کسان زموږ د ملک خلاف کېږي، زه د هغو پوره خلاف یم. ګورئ زموږ پښتانه څومره ښایسته خلک دي، زموږ افغانان څومره ښایسته خلک دي، خو که چېرته دنیا موږ خپلې مسکا ته پرېږدو، خو دنیا نه غواړي چې افغانان او پښتانه په خوله باندې مسکا راشي، په مخونو باندې مسکا راشي. نن د علي وزیر رور ضمانت وشلو نو زما زیاتره افغانان ډېر زیات خوشحاله دي. ولې چې یو مورکۍ بیا خاندي، یو مورکۍ بیا نه ځورېږي. د علي وزیر رور څومره د کورنۍ غړي شهیدان شول، خپله تاسو سوچ وکئ. د چا دپاره پاڅېدلی دی، چا ته حق غواړي، خو همدغې موږ پښتنو موږ افغانانو ته حق غواړي که نه. ولې حق غواړي چې موږ پښتانه نړۍ په ښه ژوند دپاره نه پرېږدي. څوک هم چې په دې دنیا کې پښتنو او افغانانو سره ظلم کوي، الله تعالی دې نس نابود کړي، هغه هر څوک. ګورئ زه همیشه په خپلو پښتنو باندې هم ویاړم، په خپلو افغانانو باندې هم ویاړم. زه د کوم ملک خلاف نه یم، خو کوم ملک چې زموږ پښتنو سره زیاتی کوي یا زموږ افغانانو سره زیاتی کوي، ښه ژوند ته هم نه پرېږدي، نو موږ به یې غږ اوچتو. او دا خو زموږ مشران دي، په موږ باندې حق لري. چا چې هم په دغې غږ کې را سره برخه اخیستې وه، کور دې ودانې، الله مو راته همیشه خوشحاله لره. ګورئ موږ همیشه باید د خپل د یو بل غږ جګ کړو. دا زه نه کوم احسان په ده باندې کوم، نه په تاسو باندې کوم. د هر یو کس چې کله غږ اوچتولو ته اړتیا وي، ضرور به یې غږ اوچتو. دا ما سره څه کم 1 میلیون کسان په دې فیسبوک پاڼه باندې دي. دا د چا مینه ده، خو ستاسو مینه ده که نه. زیاتره کسان ما ته پکې مور او خور هم یادوي. ولې چې زه د حق خبره کوم، زه د حق طرفدار یم، په دې خاطر یادوي. خو بیا هم چې څوک ما ته مور او خور یادوي، د هغو خور او مور زما خور او مور ته الله دې د هغو مور او خور ته ډېر زیات عمر ورکړي سره د پلار. مننه، قربان مه شم.